سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. یو تازه خبر په سوشل میډیا باندې هم دا اوس راغی چې د خبر په باره کې ویل کېږي چې د پښتنو مشهوره سندرغاړې نازیه اقبال خپل خاوند وژلي ده. آیا دا خبر حقیقت دی او که نه؟ که تاسو ځان خبرول غواړئ موږ سره تر اخره پاتې شئ قدرمنو. دا یو تازه خبر دی چې د نازیه اقبال په باره کې هم دا اوس وایرل شوی دی او ویل کېږي چې هغه په ډېر بېدردۍ سره قتل شوې ده قدرمنو. د هغې خاوند جاوید پیزا چې څه موده وړاندې دوی دواړو د کورني مشکلاتو د وجې طلاق هم شوی و، خو بیا دوی بیرته یو ځای شول. خو اوس مهال چې کوم خبر په سوشل میډیا راغلی نو په دې باره کې ویل کېږي چې دې څو کاله وړاندې په خپل ورور باندې کوم الزام لګولی و او ویلي و چې زما ورور زما لورګانو سره ناروا کار کړی. نو دغه په تناظر کې چې دوی بیا د پاکستان نه لندن ته لاړل، یعنې هلته جلا وطن شول او هلته اوس زندګي تېروي. د دوی په کور کې ډېر داسې مشکلات راغلل چې هغه دوی سوشل هم کړل او څه یې پټ وساتل. نو اوس مهال چې د دې د مرګ خبر خور شوی دی نو خلک وایي چې دا کار جاوید پیزا کړی دی. نو قدرمنو دوستانو د دې ټول تفصیل به تاسو ته درکوو چې آیا دا رښتیا جاوید پیزا کړی او که بل چا کړی او دا په کوم ځای کې وژل شوی دی. د دې خبر حقیقت څه دی؟ قدرمنو دوستانو نازیه اقبال چې څه موده وړاندې په خپل یو بیان کې ویلي چې زه به نور په سوشل میډیا باندې نه راځم، خپلې خبرې به نه سوشل کوم او د سوشل میډیا په مخه به د خپل کورنۍ تبصرې نه کوم. خو بیا هم د هغې څه داسې خبرې څه داسې انټرویوګانې راغلې وې چې په هغې کې دې خلکو ته هم نصیحتونه کړي دي، مختلف قسم خبرې کړي دي. خو اوس چې د دې د مرګ کوم خبر دی نو په یقین سره وایو چې دا دوی پسې هسې چا پروپاګنډه کړې ده، دروغ یې ویلي دي. په دې خبر کې هېڅ حقیقت نشته. نو موږ هغه ټول سوشل میډیا کارکوونکو ته وایو چې د ځانونو نه دروغ نه وایي، دروغ نه جوړوي، ځکه چې دا بالکل ښه خبره نه ده چې په یو چا باندې الزام ولګي او چا پسې دروغ ویل شي. نو موږ غوښتل چې د دې خبر تفصیل تاسو سره وړاندې کړو، تاسو سره شریک کړو چې دا خبر دروغ دی، هېڅ حقیقت پکې نشته. ستاسو یو جهان مننه چې موږ سره مو ویډیو تر اخره وکتله.